د افغانستان ملي امنیت شورا یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړې ده. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت تر دا مهاله زر طالب بندیان د سولې بهیر کې د پرمختګ او د کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف له زندانونو څخه آزاد کړي دي. د یاد شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه د می 9 او د غوی شلمه ویلي چې اوس د طالبانو نوبت ده چې د بندیانو آزادولو لړۍ ګړندۍ او ژره تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي او طالبانو ته پکار ده چې له دې فرصته ګټه واخلي او د خبرو لپاره میز ته راشي. که طالبانو دا فرصت له لاسه نو طالبان به له ډېرې سختو مشکلاتو سره مخ شي. نوموړي زیاته کړې چې نور په دې برخه کې ځان ته د توجه وړ نه ده. ولسمشر غني د تېرې کب میاشتې پر شلمه نیټه له کرونا وایرس څخه د خوندیتوب او سولې بهیر کې د پرمختګ په هدف د 15 طالب بندیانو آزادولو فرمان ورکړی و. د ملي امنیت شورا وایي له دې ډلې 28 نور طالب بندیان د پنجشنبې په ماښام د پروان له زندان څخه آزاد شول چې په دې سره د ټول آزاد شوي طالب بندیانو شمېر 0 تنو ته ورسېده. د افغانستان امنیت شورا یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د سولې بهیر ته د خپلې ژمنتیا په ثابتولو سره تاوتریخوالی کم کړي او په دې اړه د افغانستان د خلکو غوښتنې ومني. امنیت شورا ویلي که طالبان تاوتریخوالي ته دا به د سولې پروسې ته د سبوتاژ سبب شي. د طالبانو لخوا اوسنی شکل د تاوتریخوالي دوام د سولې له پروسې سره هیڅ ډول مرسته نه کوي بلکې دا خطر تر پخوا هم غښتلی کوي چې ښایي د دوی لخوا ناروا تاوتریخوالي د یادې پروسې د سبوتاژ سبب شي. پر همدې مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم پرون جمعه ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې په هرات کې د افغان پوځ 48 سرتیري آزاد کړي دي. شاهین همدارنګه زیاته کړې چې د بندي افغان سرتیرو د آزادولو بهیر ته به دوام ورکړي. د افغانستان امنیت شورا تر دا مهاله د طالبانو لخوا د تازه آزاد شویو بندیانو په اړه تفسیره نه ده کړې خو د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد تېره ورځ امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د دغه ولایت په ګلران ولسوالۍ کې 18 بندیان آزاد کړي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي او یو تن سرلوال هم پکې شامل ده. طالبانو تر دې مخکې هم په کندهار، لغمان او کندوز ولایتونو کې د 112 بندي افغان سرتیرو د آزادولو خبر ورکړی و خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو تر دا مهاله 107 بندیان افغان حکومت ته سپارلي دي چې یوازې 58 امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي دي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پای ولدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. خو وخت درته غواړم.